و یو مرغۍ په یو ډېر غټ ریګستان کې اوسېدله چې دا ریګستان ډېر زیات غټ و او ډېره سخته ګرمي وله. په دا ریګستان کې نه درخته وه نه د سایې یو ځاګی ولو. دا مرغۍ به والته او بیا چې به پر مځکه باندې کښېنسته دا ریګستان به د دې پښې ور وسځلې، دا به بیا والته، بیا به التلې وه التلې وه چې بیا به ډېره ستړې سوه. بیا به په دا ریګستان کې پر یو ځاګي کښېنسته، بیا به ساتکۍ بعد پښې وسوځل سولې او بیا به والتله. د الله پاک یو فرشته چې د الله پاک سره د ملاقات دپاره روانه وه د دا ریګستان سره تېرېدله، د دا مرغۍ خواته راله او د مرغۍ صاحب پوښتنه وکړه چې ژوند څنګه به در تېرېږي. مرغۍ ورته وویل چې ژوند پر ما ډېر ښه تېرېږي، د الله پاک ډېر شکر دی. بیا دا فرشتې ورته وویلې زه ستا څه مدد کوی سمه. نو دا مرغۍ ورته وویلې که چیرې ته زما دپاره یو درخته شنه کړې په دا ریګستان کې نو دا به زما دپاره ډېر ښه وي. ولې زه چې التل یم التل یم بیا چې هر وخت کښېنم دا ریګستان زما پښې راوسځي، زه ځان نسم وسا کوی. نو دا فرشتې ورته وویلې چې الله پاک ما ته دومره اختیار نه دی راکړی زه ستا دپاره د لې درخته شنه کړمه. البته زه د الله پاک سره د ملاقات دپاره روانه یم او چې د الله پاک سره ملاقات وکم بیا به د ستا عرض ورته پیش کړم، کیدای سي الله پاک ستا دپاره په دا ریګستان کې یو درخته شنه کړي. او دا فرشته بیا ولاړه د الله پاک سره ملاقات وکړي، بیا الله پاک ته د عرض وکړي چې داسې په یو ریګستان کې ستا یو مخلوق یو پرنده یو مرغۍ اوسیږي، هغې دا خواهش کړی دی که چیرې الله پاک زما دپاره یو درخته په دا ریګستان کې راشنه کړي. نو الله پاک ورته وویل چې زه په دا ریګستان کې د دې دپاره درخته شنه کوی سم، خو د دې په تقدیر باندې د دې په قسمت باندې دا درخته نه ده لیکلې. ته ولاړ شه دا مرغۍ ته دا پیغام ورکړه چې خپل ښه حالات چې پر تا تېر سوی دی هغه دې رایاد کړي، او بل دا ورته ووایه چې کوم وخت ته په ریګستان کې پر مځکه باندې کښېنې نو یوه پښه لګوه یوه پښه پورته نسه چې هغه پښه دې وسځل سي، بیا بله پښه پورته کوه د بله پښه درېږه، دا رقم به تا ته څه ټیم در میلاویږي ته به ځان وسا کې. دا فرشته راله د مرغۍ سره میلاو سوه، د الله پاک پیغام یې د مرغۍ ته ورکړي او بیا جن ولاړه. وایي بیا څه ټیم تېر شو دا فرشته بیا د هغه ریګستان سره تېرېدله. دې چې ریګستان خواته وکتل په ریګستان کې ډېره غټه درخته ولاړه وله او بیا دا د مرغۍ خواته راله چې ویې کتل په درخت کې هغه مرغۍ ناسته. بیا د الله پاک سره ملاقات وکړي، بیا الله پاک ته عرض وکړي چې یا الله تېر وار چې ما تا سره ملاقات کړی و تا ما ته دا ویلي چې د دې مرغۍ په قسمت کې درخته نسته، لیکن اوس دا مرغۍ ما پر درخته باندې ویل ده چې دا پر درخته ناسته وه. نو الله پاک ورته وفرمیل چې دې مرغۍ خپل ښه وختونه رایاد کړو او پر هغه ډېر سوچ بچار وکړي او د هر ښه حالت په بدله کې زما شکرګزاري ادا کړله، زما تعریفونه یې وکړلو او شکرګزاره وګرځېدله. نو لہذا ما د دې تقدیر ور بدل کړي. نو ګرانو کتونکو د دې کیسې مقصد دا دی چې په هر رقم حالات کې موږ تاسو اوسیږو، موږ تاسو باید چې د الله پاک شکرګزاري ادا کړو، د الله پاک مشکوره وګرځېږو او پر خپلو نعمتو باندې چې الله پاک موږ ته راکړي دي پر هغه همیشه شکر ادا کړو. نو الله پاک به زموږ تقدیرونه را بدل کړي. وسلام.